مې نیولې سره کنه کشف مو نه کوله خو داسې مې لیکلي دي داسې یو څو نوې غزل درته ووایه. غزل مې لیکلي ده څو شعرونه به درته ووایم چې داسې وخت و چې پیسه را سره نه وه او داسې وخت و چې پیسه را سره نه وه او مخ کتو ته آینه را سره نه وه. واه ډېر زبردست ډېر. داسې وخت و چې پیسه را سره نه وه مخ کتو ته آینه را سره نه وه او د تعلیم په هر معیار باندې پوره وم او په سفارش په ذریعه را سره نه وه. ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر په هر معیار باندې پوره وم په سفارش په ذریعه را سره نه وه. بل شعر ده چې هغه دا بل شعر ده نور مې لیکلي دي خو چې ورته وایي خو تا به نه یې اورېدلی هغه د بله مې ولیکلې ده ورځ د ما ول یو څو ټکي وار وه جا ته ارشاد کا وایي چې نن مې نظم وویله تا نه ویله چې دا نظم کښله ده هغه نن هلې هغه چې کم نظم دې وویله هغه والا اچو چې زړو خلکو باندې او د زړو خلکو یادونه هغه مې نن ویله دومره خوند یې دا خو مېرنۍ ښځې ده که نه نه که دا خو خپل خو دي که نه درې سرک ګلان بیډ نیکه دي دا ما والا غزل نه وه چې موږ د بیډ نیکه هغه ما والا غزل چې دا سته که نه ګلان موږ د بیډ نیکه ګلان یو او ترنم مې چې وکړه هغه شه دا سته که نه هغه والا موږ د بیډ نیکه المسیح په جهان مطلع نام دی خپله غیرتي او غیرتمند ته مو سلام دی. واه موږ ته وړسپونه او دني وروڼه یو د امن بلبلان یو د بیډ بابا ګلونه یو امن غواړو امن ورکوو دا مو پیغام دی خپله غیرتي او غیرتمند ته مو سلام دی. ډېر زبردست ډېر زبردست. د بیډ نیکل مسیح مړي نکاح چا منلی دی او د بیډ نیکل مسیح مړي نکاح چا منلی دی ځکه د نیکۍ عمل هر چا ته ښودلی دی ځکه بیټنو باندې الله ځکه بیټنو ته خدای ورکړی دا مقام دی خپله غیرتي او غیرتمند ته مو سلام دی. ډېر زبردست ډېر زبردست. او مونږ بیټني په خپلو مټو کې طاقت لرو دانګې حوصلې لرو په زړو کې محبت لرو ټوله مینه یو دشمن ځکه ناکام دی. واه واه خپله غیرتي او غیرتمند ته مو سلام دی. ډېر زبردست ډېر زبردست. کاڼو نه یې سخت او له ګلونو نه پاسته یو موږ سمه ده غرده او که سمه ده په ارض کې پراته یو موږ ډېر ښه ډېر ښه. او کاڼو نه یې سخت او له ګلونو نه پاسته یو موږ غرده او که سمه ده په ارض کې پراته یو موږ خو واوره جنډولی د بیټنو صدر مقام دی. واه او خپله هغه او مونږ انګرېزانو سره سترګې څلور کړي دي مونږ انګرېزانو سره سترګې څلور کړي دي مونږ فرنګیانو سره سترګې څلور کړي دي مونږ د خپل وطن وینې وجود په نوم توی کړي دي. واه مونږ د غیرت وږي او غیرت په مونږ تمام دی مونږ د غیرت وږي او غیرت په مونږ تمام دی او مونږ غیرتي او غیرتمند ته مو سلام دی. او وای سرور جان زه سرور جان سرور د امن اوبو تږی یم زه سرور جان سرور د امن اوبو تږی یم امن غواړم امن پسې کوره راوتلی یم چې ټول بیټني ویش نه کمه خوب په ما آرام دی خپله غیرتي او غیرتمند ته مو سلام دی. دا ما نظم ډېر اوږده ډېر زبردست ډېر ښکلی نظم ډېر ښکلی غزل ده چې نوې غزل ده تا به نه یې اورېدلی چې وایي چې زه بادشاه ومه ګدا کړم د چا مینې زه بادشاه ومه ګدا کړم د چا مینې له پردو خپلو جدا کړم د چا مینې د یارانو په محفل کې په خندا وم ناګهانه په ژړا کړم د چا مینې ډېر ښه. ما غمونه په خپل ژوند لیدلی نه وه ما غمونه په خپل ژوند لیدلی نه وو اوس له غم سره اشنا کړم د چا مینې ډېر زبردست. افسوسونه کوي خلک چې ما ویني افسوسونه کوي خلک چې ما ویني لیونی زه په رښتیا کړم د چا وینې ډېر زبردست ډېر زبردست. او د وفا نقطه مې ووتله سوچ نه د وفا نقطه مې ووتله سوچ نه
او د وفا نقطه مې اوته نو سوچ نه عادتي اوس په جفا کړم د چا مینې ډیر ښه او همیشه زما په برخه چې ژړا وه همیشه زما په برخه چې ژړا وه اوس په غم کې په خندا کړم د چا مینې واه بیا یې ووایه سرور جان صاحب ډیر ښه همیشه زما په برخه چې ژړا وه اوس په غم کې په خندا کړم د چا مینې ډیر زبردست سرور جان سرور اول خو داسې نه وم سرور جان سرور اول زه داسې نه وم لکه نن زه چې رسوا کړم د چا مینې ډیر زبردست او تیارونه دې بله غزل نه وه چې تیارونه دې بهر کړم استاده محترمه تیارونه دې بهر کړم استاده محترمه او ښکاره دې لکه لمر کړم استاده محترمه ډیر خوندور سرور جان صاحب ډیر زبردست تیارونه دې بهر کړم استاده محترمه ښکاره دې لکه لمر کړم استاده محترمه قاعده او په اصول د شاعري نه پوهېدمه واو قاعده او په اصول د شاعري نه پوهېدمه زه تا ترې نه خبر کړم استاده محترمه ډیر زبردست دا ستا په برکت د شاعرانو یم منلی دا ستا په برکت د شاعرانو یم منلی په دوی دې زه افسر کړم استاده محترمه ډیر ښه او چې کوم محفل ته لاړ شم محفل وي په ما ښکلی چې کوم محفل ته لاړ شم محفل وي په ما ښکلی تا دومره بختور کړم استاده محترمه واه قبضه کوم زه د مشاعرې په محفلونو قبضه کوم زه د مشاعرې په محفلونو تا دومره زړور کړم استاده محترمه واه غزل که رباعي ده که ټپه ده او که نظم په واړو دې زه بر کړم استاده محترمه ډیر زبردست او بار بار د شکریا ادا کوم د زړه په مینه چې تاسو سترګور کړم استاده محترمه ډیر زبردست او مینه ځان سره دې چې په لاره د ادب مینه ځان سره دې چې په لاره د ادب چې زه دې هم سفر کړم استاده محترمه واه او استاده سرور جان سرور بتل در نظاریږي استاده سرور جان سرور بتل در نظاریږي استاده سرور جان سرور بتل در نظاریږي ګیلټ و متاثر کړم استاده محترمه ډیر ګیلټ و متاثر کړم استاده محترمه ګیلټ و متاثر کړم استاده محترمه ډیر ښه سرور جان صاحب خو دې باندې مې پوه کړه سرور جان صاحب چې دا ته د سکول استاد یا شو یا یادوي په دې شعر کې که تا د شاعري او خپل نه شاعره چې ما مثلا ما چې کوم چا نه زده کړه کړې کنه لکه ته چې ما استاد دی هسې اوس مثال کې طور پر د شاعري خو چې کوم ده دا د زده کړې کار خو نه ده که نه زده کړې نه ده نه اوس لکه نه دې چې بله حساب راځي که نه دا ګوره دې چې یوه دا غزل ته لیکي که نه او دا به تا ته ردیف کافیه پته نه لګېږي ورسېدلی او ګوره ته به صرف غزل لیکې تا به د یوه هغه دې ته وایي هغه تخیل که نه تخیل در باندې راغلی که نه تا غزل شروع کړله بیا به ته دا له جان نه خو نه څه ټیک ته تا باندې تخیل راغلی تا یو شی ولیکلی خو ته به په دغه نه پوهېږې چې دا منچې اوس انترې وایي اخري ته مقطع وایي پانچ ته مطلع وایي دا سپایي دا رباعي دا خو مطلب د مشرانو نه څه زده کوې که نه هسې بالکل دا خبره صحیح ده لکه مشر شاعر سره چې کښېنې که نه